بسم الله الرحمن الرحیم. د الکاينونو کیمیاوي خواص. د الکاينونو کیمیاوي خواص چې د کاربن درې ګونې اړیکې پورې تړاو لري او د دو فزیکی خواص او هم کیمیاوي خواص موږ ایکسپلین کوو، د هغې تشریح کوو. د هغې د کاربن درې ګونې اړیکه ده. کاربن درې ګونې اړیکه چې ده دا sp هایبریډایز ده، چې دا sp هایبرید ده، او د دې ټول تعاملات چې دا ترسره کوي الکاینز، نو دا د کاربن درې ګونې یا د sp هایبریډایز کاربن له امله، او دا ډېر زیات غیر مشبوع ده. غیر مشبوعیت د چې دی زیات دی الکین په مقابل کې. نو د دوی لپاره فارموله څه چې CnH2n جمع 2 د الکان لپاره دی، او الکاین لپاره CnH2n منفي 2 دی. نو که زه مثلا 100 موله هایدروجن به دا واخلي، که زه الکاین بدلون په الکان باندې نو 2 موله، نو دو انسوچریشن چې دی غیر مشبوعیت د الکاینز دا 2 دی، او غیر مشبوعیت د الکین چې دی دا 1 دی. یعنی 2 موله هایدروجن پکار دی الکاینز د پاره چې دا خپل ورته الکان ته شي سلوک ته دا مشبوع شي. نو غیر مشبوعیت چې دی د الکاینز هغه زیات دی په نسبت د الکین. نو دیو جنا الکاینز به ما سره جمعي تعاملات چې دا تر سره کوي. خو دغه جمعي تعاملات به په 2 مرحلو کې کیږي. یو ځل به د الکین یا دغه مشتقات جوړیږي، او بیا به د الکان یا دغه مشتقات چې دا جوړیږي. نو په 2 مرحلو کې به کیږي. اوله مرحله کې 2 مرحلو کې تعاملات تر سره کوي. په اوله مرحله کې به الکین او یا دغه مشتقات چې دی دا به جوړیږي. دویمه مرحله کې به الکین او دغه مشتقات بیا تعامل کوي، موږ سره به الکان او یا دغه مشتقات چې دی الکان مشتقات خیمه دا به جوړیږي. نو لومړی مرحله کې ما سره اولیفین چې دی اولیفین مونږ چاته یې ولکانو اولیفین کاربن دو ګونې اړیکه او دغه مشتق به جوړیږي، او درېیم کې به کاربن یو ګونې اړیکه الکان او دغه مشتقات چې دا پر لاس راځي. نو که موږ د الکاین تعامل د HX سره وګورو، د الکاین تعامل د HX سره، نو هغه که HBr یا که HCl مثلا HBr به واخلو. نو ګور موږ چې دا 2 مرحلو کې تر کېږي. څنګه؟ یو مرحله CH3 دی او به ایسیتلین به واخلو. د ایسیتلین دی دې ریاکشن زه کومه د HBr سره. خو ورته فکر کوئ ها د باندې منفي دی عدد چې دی مثبت دی. نو دلته الکترونو کثافت زیات دی، نو موږ به د خپل الکترون چې دی دا چاته ورکو، دا هایدروجن ته ورکو، او د الکترون د HBr کې چې کوم الکترون جوړه دا برومین واخلي. نو ما سره په نتیجه کې دا هایدروجن کار چا سره نه خلي. ولې؟ ځکه چې دا ما سره متناظر دی. ایسیتلین یا ایتاین په 2 برابرو برخو زه ویشلی شم. نو ما سره به راشي CH 2 ګونې اړیکه CH مثبت 2 دا به راشي،
او دلته به هایدروجن چې دی دا به وصل شي. یو هایدروجن چې موږ سره و دا هایدروجن نو دا په دې دوه کې یو کاربن سره وصل شو، نو دا که زه دلته ورکوم نو یو کاربن باندې مثبت چارج راشي. دغه مثبت چارج چې دی دې سره به څه یو ځای شي، دې سره برومین یو ځای شي او ما سره به په نتیجه کې وبخئ نتیجه کې ما سره څه جوړ شي، نتیجه کې به موږ سره CH یو غونې اړیکه CH2 اوکې، او دلته هم برومین راشي او دلته به هایدروجن راشي او دوه غونې اړیکه به هماغه شاني. صحیح ده. نو دا موږ سره وینایل بروماید چې دی دا جوړ شي، دا یو مرحله شوه. وینایل بروماید ما سره جوړ شو، وینایل بروماید دا یو مرحله. دویمه مرحله کې به دا به زه CH2 ولیکم، دوه ګونې اړیکه CH بیا بل د به ښه سوچ وکړئ او دې سره به زه غواړم چې H بل بیا بیا یو ځای کوم، د باندې قسماً منفي چارج دی، د باندې مثبت. مخکې چې موږ هایدروجن ورکاو نو آر یو سی ایچ سره موږ یو ځای کولی شو، خو اوس چې زه هایدروجن یو ځای کوم نو دا غیر متناظر دی. CH2 CH دی دا غیر متناظر دی، زه په دوه برابرو برخو نشم ویشلی، نو دا غیر متناظر الکین دی یا مرکب دی غیر متناظر. نو دې سره چې ته یو بل غیر متناظر دا هم په دوه برخو زه پوره نشم تقسیمولی، ځکه یو طرف ته هایدروجن راځي بل طرف ته برومین. نو کله چې یو غیر متناظر مالیکیول سره یو غیر متناظر مالیکیول یو ځای کې نو مثبت برخه چې ده د هایدروجن چې دی دا به هغې کاربن سره نښلي چې هغه ډېر هایدروجن ولري. نو په HX کې به هایدروجن هغې کاربن د کاربن د دوه ګونې اړیکې د هغې کاربن سره نښلي چې هغه ډېر هایدروجن ولري. نو په دې کاربن کې دا کاربن چې ما په ستوري وښودو دې کې دوه هایدروجنز دي او دا بل چې ما په چوکور وښودو صحیح ده، نو دې کې چې دی ما سره یو هایدروجن دی. نو دا هایدروجن چې دی دا الکترانو جوړه به موږ دته ورکو، دا به دا واخلي، خو دا هایدروجن به چا سره دغه زیات دي هایدروجن دا به هغه سره یو ځای شي. نو ما سره به راشي CH2 CH او دلته بیار دی، د باندې به مثبت چارج راشي او دا بل هایدروجن چې دی دا به موږ د سره یو ځای کو، چا سره چې هایدروجن زیات هغه سره موږ یو ځای کو. او بله مرحله همدې بل چې دی دا بیار چې دی بیار نیگیټیو دا بیار نیگیټیو دا به د سره یو ځای شي او موږ سره به جوړ کړي CH2 CH2 CH بیار او یو برومین به اوس سره بل یو ځای شي، دا بیار شو او یو هایدروجن. نو دا به زه داسې لیکلی شم چې CH3 CH او دوه برومین به د سره زه یو ځای ولیکم. نو ما سره به یو برومین به دلته خیر دی ولیکم، بل برومین به دلته ولیکم او د دوه نوم به شي ما سره 1,1 ډای برومو ایتان. CH3 CH BR2 دا موږ سره دغه شو. نو موږ سره به کوم تعاملات تر سره کوي؟ الکاینز، الکتروفیلی جمعي تعاملات، الکتروفیلی جمعي تعاملات. یو خو به الکتروفیلی، الکتروفیل به په هغې باندې برید کوي، مثبت
څوک چې الکترون خوښوي هغه به په دې الکاینز باندې څه کوي موږ سره برید کوي او ما سره به مثبت چارج چې دا پیدا کوي دا زمونږ الکاینز هغه باندې به نیکلوفیل برید کوي نو الکتروفیلی جمعي تعاملات چې دا به ترسره کوي. ښه بله درې ګونې اړیکه دا مخکې موږ ویلې وه چې درې ګونې اړیکه چې دا ډېره درې ګونې اړیکه خطي ده او قوي ده او د هغې د بانډ اوږدوالی د اړیکې اوږدوالی چې دا موږ سره چې دی دا موږ سره کمه ده. او بل موږ سره یو بل دلیل دا دی چې کله زه CH3 د CH3 نه زه اسیتلین جوړوم اسیتلین نو موږ پایرولیسیس کوو کریکینګ پروسه کوو خو په دې کریکینګ پروسه کې موږ تودوخه درجه څومره ورکوو تقریبا 1200 نه واخله تر 1500 پورې. نو دې نه دا معلومیږي چې د کاربن دا درې ګونې اړیکه چې ده د دوه ګونې په مقابل کې یا په یو ګونې په مقابل کې دا ډېره کلکه ده. خو سګما اړیکه ګوره همغه خبره چې سګما اړیکه چې د موږ سره هغه ډېره قوي ده په نسبت د پای. خپله په دې کاربن درې ګونې اړیکه کې خو یو اړیکه سګما ده دا به قوي د چا نه دا موږ سره د پای نه. او ولې قوي ده ګوره که موږ وګورو CH3 نه چې موږ ځو الکین ته موږ ځو نو CH2 دوه ګونې اړیکه CH2 او دې نه که سړی مخکې لاړ شي CH درې ګونې اړیکه CH نو په الکان کې هایبریډایزیشن sp3 دی او په الکین کې هایبریډایزیشن د دې sp2 او په الکاینز کې د هایبریډایزیشن د sp دی هلته څه دی هلته sp دی. نو موږ سره په sp3 کې اس خاصیت څومره دی ټول اربیټالونه لکه تا سره یې څلور یو اس دی او 3p صحیح ده ټول اربیټالونه څلور دي او اس اربیټال پکې څو دی یو نو په څلور کې یو اربیټال اس دی نو دې له زره ورکړه په سلو کې نو سلو کې به څومره شي نو دا 50% اس دی د sp صدي په sp3 هایبریډایز کې 50% ده او د پی به ما سره څو راشي 3 پر څلور لکه په څلور کې 3p اربیټالونه ضرب سل دې نه راځي 15 او که sp2 کې موږ واخلو د sp صدي sp2 کې نو دا موږ سره مساوي شي ټول 3 اربیټالونه دي یو اس دی او 2p دي نو اس او اس پکې یو دی او ضرب سل دې نه تقریبا 3.1 راځي او د پی به موږ سره سوی پی به تا سره راشي 2 پر 3 ضرب سل دا شپږ خواشه راځي او اس پی کې چې موږ هایبریډایزیشن فیصدي وګورو نو اس پی کې ټول دوه اربیټالونه یو اس دی یو پی او اس پکې څو دی اس پکې یو دی ضرب سل نو دې نه 50% او پی دیم 100% ده فیصدي په اس پی هایبریډایز کې دا څه دی 50% یو پر 2 ضرب سل ده او دا تاسو دا څنګه کولی شئ چې ټول اربیټالونه څلور دي صحیح ده ټول اربیټالونه څلور دي نو کله چې نو که ما سره یو اربیټال وي او هغه سل شي یو اربیټال سلي که نه نو څلورو کې به ما سره اس څومره وي غلط هم کو هغه داسې دی څلور اربیټالونه کې تا سره اس څو دی اس تا سره یو دی نو که سل زه واخلم نو اس په کې څو وي اس په کې ایکس وي نو ما سره به راشي ایکس به مساوي شي ایکس ضرب څلور یو ضرب سل نو ایکس به مساوي شي سل تقسیم په څلور دی نه څو راغلل 50% صحیح ده همدارنګې که اس پی کې زه هایبریډایزیشن راوباسم چې دوه اربیټالونه اس پکې یو دی چې
چې سل شي اس په کې څو شي ایکس د ایکس په تا سره مساوي شي سل تقسیم پر 2 نو 50%. نو څومره چې اس خاصیت بیا زیاتیږي عمره الکترونیګیټیویټي چې دا موږ سره چې کېږي دا موږ سره زیاتیږي الکترونیګیټیویټي د کاربن ځکه ولې زیاتیږي ځکه چې اس خاصیت زیاتیږي او اس خاصیت چې زیاتیږي نو اس خاصیت اس د هستې نه لري که نږدې اس خو هستې ته نږدې نو څومره چې هستې ته نږدې نو جذب قوه د الکترانو د هستې جذب قوه په الکترانو باندې دا زیاتیږي نو ما سره الکتران به ځان ته راکش کوي صحیح ده نو دې وجې نه برقي منفیت چې دی دا موږ سره زیاتیږي نو هایبریډایزیشن د باندې زموږ هلکانو ډېر ویډیوګانې دي هغه تاسو کتلی شئ صحیح ده نو هایبریډایزیشن ما سره SP 3 دی او دې کې په هایبریډ اوربیټالونو کې د اس اوربیټال برخه په هایبریډ اوربیټالونو کې د اس اوربیټال برخه چې دا 1/4 ده او برقي منفیت چې دی الکترونیګیټیویټي چې د برېښنایي منفیت دا څو دی دا 2.5 دی کاربن چې کله SP3 هایبریډایزي برېښنایي منفیت الکترونیګیټیویټي د 2.5 ده او کله چې SP2 شي هلکانو نو د کاربن په SP2 کې په دریو کې یو برخه چې دا دغه دی اس دی نو دلته برېښنایي منفیت چې دی دا 2.2 دی او کله چې SP شي نو دا 1/2 دی یو ویډیو کې موږ ویلي چې ګوره موږ سره SP2 چې دا الکتران راکش کوي ځان ته صحیح ده نو د 2.15 دی نو ګوره ایوډین خوا شاته ورنږدې کېږي نو څومره چې اس خاصیت زیاتیږي برقي منفیت چې دی برېښنایي منفیت یا الکتران ځان ته راکش کولو صلاحیت دا موږ سره څه کېږي دا موږ سره زیاتیږي نو دې له امله د کاربن او د هایدروجن د اړیکه ډیره قطبي ده او ولې اسیتلین تیزابي دی د هغې علت هم همدا دی چې CH بانډ ډېر قطبي دی برقي منفیت د کاربن زیات شوی دی نو کله چې دا هایدروجن د لاسه ورکي نو د باید څه راځي د باید منفي چارج راځي چونکې اوس الکترونیګیټیویټي زیاته ده نو کولی شي چې دا منفي چارج په ځان باندې څه کړي وساتي ځکه برقي منفیت زیات دی نو هایدروجن د لاسه ورکولی شي نو دې وجې نه الکاینز چې دي دا ډېر تیزابي دي په نسبت د چا په نسبت د الکین او الکین ډېر تیزابي دي په نسبت د الکاین